आरडी फटीक अर्षित काम करो थोड़ा बस थैंक यू इमरान भी थोड़ा ठीक है زلبیا ستاسو په خدمت کې دا بیا مې ځکه ویلي چې د دې نه وړاندې ستاسو په خدمت کې زه پېښ شوم د کورمې ګل سره او اوس وړاندې کوو د تیرا ګلونه څنګه چې په هغې کې نواب خان صاحب ډېر ښکلي ښکلي فنکاران آرټسټان سنګران شاعران او موسیقاران راغونډ کړو همدغه شان زموږ د ننني مقامي کې یې ښکلي ښکلي سینیر آرټسټان راغونډ کړي دي او زه دا حیران یم چې د دومره سینیر کسانو په مخکې به تاسو سره زه خبرې څنګه کوم خو بهرحال زما دا خوښه ده چې ډومبی موقع به زه د خپلو ملګرو له ورکړم چې هغوی د دې کیسټ په باره کې یو څو خوږې خبرو کړي د نازي اقبال په باره کې خبرو کړي بیا به نور ګپ لګو علمزی مجاهد موږ سره ناست دی علمزی به د تیرا ګلونو په باره کې یو څو خوږې خوږې خبرې ستاسو نه چونکه زه باچاجي صاحب ناست دی او زه اول به دا خبره غوره ګڼم چې د باچاجي باره کې دوه خبرې وکړم هغه ډېره خوشحاله خبره ده چې زموږ د حکومت پاکستان د اړخه یو څو اعزازونه چې ډېر کمو خلکو ته په ژوند کې نصیب کېږي نو سخت کال باچاجي ته تمغه امتیاز د حکومت پاکستان د اړخه ملو شوی دی موږ ته ډېره فخر خبره ده چې موږ سره دومره لوی سړی دومره لوی فنکار دومره لوی شاعر او ادیب هم دی موږ سره ناست دی مخکې موږ خبر نشو کولی بهرحال د تیرا په ګلونو باندې به خبرې خو باچاجي صاحب وکړي خو ځکه زه تیرا ته نه یم تللی او په نازي اقبال باره کې بس دویم چې کله موږ مشرانو نه به دا خبره ورده چې یاره که د ګلنار بیګم مړه شي رانه یا کشور اپا نو موږ به څه کوو بیا به داسې اواز موږ چې ته میلاویږي خو موږ اوس ډېر خوشحاله یو چې د نازي اقبال په شکل کې موږ ته دغه دواړه اواز میلاو شو او د نواب ورور دا کوشش چې کوم دی زما په خیال دا به ډېر ښه ځکه کوي چې په لومبي ځل زه په خپل دا څومره کیریر چې ما دی د ایکټینګ یا د دنیا ته چې کله د ایکټینګ دنیا ته چې راغلی یم نو دومره ښه او ارګنایز پروګرام ما ډېر کم کتلی دي انشاءالله د دې آډیو خو مونږ اورېده ډېره مزېداره ده ما پکې اوس مې یو ټکي یاد دی چې اوف ستا یادونو دغسې څه دی خو ډېر مزېدار او موږ سره هلته د ریډیو پاکستان پروګرام منیجر الکزاده صاحب هم ناست دی الکزاده صاحب هم ډېر ښه شاعر ادیب او ورسره خوا کې ماسټر علي حیدر صاحب ناست دی زه ګوینم بلا خلک دلته کې ملګرو ناست دي په مزه مزه زما د اواز کې تاسو ته لږ غونتې خراب کاري ما خوب لږ کم دی نو زه باچاجي صاحب ته ما ویلو چې زه به ورکوم مایک چې د تیرا ګلونو په باره کې څه خبرو کې ځکه تیرا ته زه نه یم تللی باچاجي صاحب لمزه مجاهد صاحب لکه څنګه نه دی داسې نه یم تللی خو بهرحال ګلونه چې هر ځای خوند کوي ګلونه او بیا د تیرا ګلونه انشاءالله دا خو به ډېر ښایسته او ډېر خوندور وي نو خدای دې وکړي چې دا تیرا ګلونه د ټولو خوښ شي